رحمت الله نبیل ګیلمن وزیر ته وایي په دې سختو شیبو کې باید په یاد ولرو چې د ازادۍ بیه ارزانه نه ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ګیلمن وزیر ټپي کېدو په غبرګون کې وایي په دې سختو شیبو کې باید په یاد ولرو چې د ازادۍ بیه ارزانه نه ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل پر ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې تل د مظلومیت او عدالت غږ پورته کړی دی. ښاغلي رحمت الله نبیل د چګوارا د یوې وینا په نقل سره ویلي انقلاب داسې سرښندونکو مینهوالو ته اړتیا لري چې د مینې بیه په وینو او خپل ژوند ادا کړی شي. نوموړي پر ګیلمن وزیر پرونی برید وغنده او زیاته یې کړه چې ګیلمن وزیر د خپلو خلکو د ازادۍ له رښتینو مینهوالو څخه دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر همدغه راز زیاتوي چې د ګیلمن وزیر سوری او په وینو لتپت ټټر په محکومه پښتونخوا کې د انقلاب په رنګ شوی او د هغه د وینه به د غوټۍ په څېر وغوړېږي. په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رسنیو ته ویلي چې پرون په دغه ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیلمن وزیر د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په شکوګانو وهل شوی دی. که څه هم نوموړی اوس مهال په روغتون کې دی او وضعیت یې د اندېښنې وړ بلل شوی و، خو په خپله رسنیو کې یو شمېر کسانو د نوموړي ویډیوګانې خپرې کړې وې چې اوس مهال یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غړی وایي چې پر ګیلمن وزیر هغه مهال بریده شوی چې هغه د جومات څخه د راوتلو په حال کې و. د یادولو ده چې ګیلمن وزیر نږدې څو میاشتې وړاندې د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول شوی و او وروسته له خوشي کېدو یې په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې په بند کې د ISI لخوا سخته شکنجه لیدلې وه.